د جمعې د مونځ نیت ملګرو اکثر خلک رابطه کوي چې د جمعې د مونځ د نیت چې مونږ کوو کنه دې کې به مونږ د جمعې ټیم یادو او که د ماسپښین به پکې وخت یادو دغه شان دي په دې کې به مونږ ډک رکعتونه څو کوو او تش رکعتونه به پکې څو کوو او دې کې به فرض کم دي او سنت پکې څو دي سنت غیر مؤکده پکې کم دي او سنت مؤکده پکې څو دي زما عزت مندو دا ټول خبرې زه په مختصر الفاظو کې په دې ویډیو کې تاسو ته بیانوم کنه په دې باندې ځان پوهه کوي څه شوجي اولې خبرې طرف ته راځو کنه زما عزت مندو د جمعې پورس باندې د جمعې د مونځ چې مونږ کوو کنه دا 12 رکعات دي او 12 په 12 رکعاتونه ګوره ډک تخا د جمعې په مونځ کې تش رکعات نشته دي اکثر خلک په دې کې غلطيږي د جمعې پورس چې امام نه مخکې کم سلو رکعات وی کنه سنت مؤکد اخو ډک وکي خو چې جمعې پورس بیا د امام نه رستو کم سلو رکعات کوي د کې 2 رکعاتونه ډک وکي او 2 رکعاتونه پکې تش وکي لکه د ماسپښین په شان دي وای کچاري دا د ماسپښین هغه سلو رکعات فرض دي وريات اوساتي د جمعې پورس باندې د ماسپښین مونږ ختم شو زما عزت مندو بس بیا صرف د جمعې مونږ د زما عزت مندو نو د جمعې پورس چې تاسو د امام نه مخکې هغه خطبه نه چې مخکې کم سلو رکعات کول شي کنه هغه سنت مؤکد دي او دا هم ډک دي بیا چې کله امام 2 رکعات فرض وکي کنه دام ډک دي کنه بیا د امام نرستو چې کم سلو رکعات کول شي دا هم سلو رکعات سنت مؤکد دي او دا هم ډک دي په دې کې تش رکعات نشته د زما عزت مندو نو 12 په 12 رکعاتونه ډک دي اولنی سلو رکعات سنت مؤکد دي دا ډک دي بیا 2 رکعات امام سره دي هغه ډک دي بیا رستو سلو رکعات سنت مؤکد دي د امام نه پس دام ډک دي او اخیری 2 رکعات چې دي کنه السنت غیر مؤکد دي سنت زوائد متویل شي سنت صرف سنت متویل شي او سنت غیر مؤکد متویل شي هغه ډکتی نو 12 په 12 رکعاتونه ډکتی صحیح شو جی دا خبره برابر شو بل خبره جمعې په مونځ کې فرض رکعاتونه سونه دي سنت سونه دي او سنت غیر مؤکد سونه دي نو ټوټل 12 رکعات دي کنه په دې کې 8 رکعات سنت مؤکد دي دا چې کوم سلور کول شي دا سنت مؤکد دي 2 رکعات چې کوم امام سره کول شي دا فرض دي او اخیری 2 رکعات چې دي کنه دا سنت غیر مؤکد دي صرف سنت متویل شي سنت زوائد متویل شي اخیری 2 رکعات سنت مؤکد نه دي سنت غیر مؤکد متویل شي او سنت زوائد متویل شي صحیح شو ها نیت په د ټولو څنګه کوي نو نیت لا چې کوم سلور رکعات دي کنه د دې دواړو نیت خو یو شانته دي هغه نیت پتا سودا سو کوي نیت مې وکم د زړه د اخلاصه سلور رکعات سنت مؤکد منسکم په د حاضر وخت د جمعې خاص د الله پاک لپاره محمد کعبه شریفه په لور کوم الله اکبر ٹھیک شو عمده نیت چې دا به امام نرستو چې کوم سلور رکعات دي عمده کا شانته نیت دی دا دواړه چې کوم سلور رکعات دي دا یو شانته دي صحیح شوجي بیا چې کوم 2 رکعات تاسو امام سره کوي امام نرستو تاسو ولاړ یې کنه بیا به تاسو داسې نیت کوي نیت مې کو د زړه د اخلاصه 2 رکعات فرض مسکم په د حاضر وخت جمعې خاص د الله پاک لپاره په د حاضر امام پسې محمد کعبه شریفه په لور کوم الله اکبر ٹھیک شو اوس اخیری 2 رکعات چې تاسو کوي اغه نیت تاسو داسم کول شي نیت مې کو د زړه د اخلاصه 2 رکعات سنت غیر مؤکده منسکم په د حاضر وخت جمعې خاص د الله پاک لپاره محمد کعبه شریفه په لور کوم الله اکبر داسې نیت هم کول شي نیت مې کو د زړه د اخلاصه 2 رکعات سنت زوائد منسکم په د حاضر وخت جمعې خاص د الله پاک لپاره محمد کعبه شریفه په لور کوم الله اکبر او داسې نیت هم کول شي نیت مې کو د زړه د اخلاصه 2 رکعات سنت منسکم په د حاضر وخت جمعې خاص د الله پاک لپاره محمد کعبه شریفه په لور کوم الله اکبر بس دا د جمعې مونږ نیت هم مې درته ویلې او ټول ترتیب هم مې درته بیان کوم امید دی چې ان شاء الله تاسو په دې باندې پیښ شوی خو ټول ته گزارش ته چې ویډیو تاسو ډېر شیر کړئ چې هر مسلمان ته دا ویډیو ورسیږي ځکه چې اکثر خلک د جمعې په مونځ کې غلطيږي چې هغه د جمعې د مونځ د ترتیب او نیتونه هر څه زده کی تاسو ته باغې دعاګانې کوي الله رب العزت مخ شاله باد ساته دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پامان